کوښښ وکړئ ماغزه مو په سم ځای کې وکاروئ. ډاکټر صاحبان وایي په متوسط ډول د انسانانو د مغز اندازه 1400 الا تر 1500 ګرامو پورې ده. که دې ګرانبیه پانګې ته ځیر شو څه احساس به وکړو چې د افغان څومره ماغزه د الله تعالی په مینه کې، څومره د دنیا په جوړولو کې، څومره د آخرت په جوړولو کې، څومره خپل د ځان او شخصیت په جوړولو کې، څومره د وطن په جوړولو کې، څومره د انسانیت په خدمت کې، څومره په مینه او څومره په کرکه کې، څومره په اسلامي او ملي یووالي کې، څومره په بیلتونه او نفاق کې، او څومره بیا په بېمانا جنګونو کې د ستر نعمت څومره ستره ناشکري کوو موږ. ولې د دې مغزو څخه سمه او سالمه ګټه نه پورته کوو؟ ولې دا مغزه په سمو لارو نه استعمالوو؟ ولې د دې مغزو څخه چې الله تعالی موږ ته راکړي دي ناشکري کوو؟ ولې شکر نه ادا کوو؟ ولې د دې مغزو څخه د خپل پرمختګ، د کورنۍ پرمختګ، د ټولنې پرمختګ، د وطن پرمختګ او لپاره کار نه کوو؟ ولې موږ دومره ناشکره، ولې موږ دومره بیکاره شو؟ راولاړ سئ د خپلو مغزو څخه سالمه ګټه پورته کړئ، د خپلو مغزو څخه د اسلام، وطن، کورنۍ، ټولنې لپاره کار واخلئ. تر څو به موږ نورو ته محتاج اوسو، راځئ چې یو ورځ په خپلو پښو ودرېږو، راځئ چې د خپلو مغزو څخه کار واخلو، راځئ تر څو دغه ناخوالې ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي، زموږ خپلې ستونزې دي، د ټولنې ستونزې دي، دې ته د حل لاره وګورو، د پای ټکی ورته کیږدو. دا ستونزې په دې مغزو حلیږي، دا ستونزې ته حل لاره په دې مغزو پیدا کیږي. تر څو چې موږ د خپلو مغزو څخه کار وانه کړو، تر څو چې موږ خپل ځانونه مصروف نه کړو په نیکو کارونو کې، په هغو لارو کې چې موږ ته خیر ده پکې، نو موږ د بریا لار نشو موندلی.